درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. د میدان وردګ ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست په دغه ولایت کې د شاتو حاصلاتو له 80% زیاتوالي خبر ورکوي. د کرنې د رئیس په خبره تیر کال په دغه ولایت کې د شاتو 26 ټنه حاصلات راټول شوي وو، خو سږ کال دغه حاصلات 4 ټنو ته لوړ شوي دي. په کابل کې د تازه میوو یو شمېر سوداګر او پلورونکي د معیاري سړکونو له نشتوالي شکایت لري او زیاتوي چې ډیری وخت یې میوې خوسا کیږي او سخت زیان ورته وړي. هغوی له حکومت څخه غواړي چې تازه میوو ته د معیاري سړکونه ورغول شي. په ننګرهار کې د پولیو یوه بله مثبته پیښه ثبت شوې ده. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د دغه مثبت پیښه په دور بابا ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. تر دې مخکې 4 نورې مثبت پیښې هم په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې وې. تیر کال په افغانستان کې د ګوسن د 2 مثبتو پیښو خبر ورکړل شوی و. د جبل سراج د سیمنټو فابریکې د تولید ظرفیت د ورځې له 20 ټنه څخه 20 ټنو ته لوړ شوی دی. مسؤلین وایي په دې فابریکه کې په 2 شفتونو کې شاوخوا 15 ټنه په کار بوخت دي. د جبل سراج د سیمنټو فابریکې مسؤلین له مرکزی حکومت او ملي پراختیایي شرکتونو څخه غواړي چې دغه فابریکې د تولید ظرفیت د ورځې 3500 ټنو ته لوړ کړي. او له هیواده بهر دا چې د هند په اتر پردیش ایالت کې د سخت ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي دي. حکومتي مسؤلین ویلي د مړو شویو کسانو عمرونه له 80 کلونو لوړ وو او هندي ډاکټرانو د لوړ عمر لرونکو کسانو ته سپارښتنه کړې وه چې د ورځې په اوږدو کې په کور کې پاتې شي. دا و د نن ورځې مهم خبرونه.